السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر. د الله تعالی رضا، د الله تعالی خوښي لاسته راوړل دا د ټولو ستر هدف او موخه ده د یو انسان. د انسان هم او غم داوي چې الله رب العالمین څنګه راضي شي. ځکه انبیا علیهم الصلاة والسلام تل همدا هڅه کوله چې الله رب العالمین څنګه راضي کی، کومې لارې چارې په کار واچوي، په کومو لار لاړ شي، کوم مواقف ونیسي چې الله تعالی راضي شي. موسی علیه الصلاة والسلام کوهی تور ته لاړه، الله رب العالمین ورته وایي چې قوم دې چرته دی؟ هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضا. په دې کې هم د الله تعالی خوښي او رضا لټوي چې زه مخکې راغلم یا الله چې ته راضي شي. نو عزیزانو، د الله رضا او د هغې خوشحالي او خوښي د ستر نعمت دی او ستره موخه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.